درنو لیدونکو پر همدې موضوع بحث هم لرو. په بحث کې راسره درانه میلمانه د سیاسي چارو شنونکی حبیب الله هوتکی او د سیاسي چارو شنونکی ملک افغان په خپرونه کې دي. تاسې دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ، ښه راغلاست خپرونې ته. افغان صاحب، پیل له تاسې څخه غواړم، کوم اسلامي امارات وایي چې په افغانستان کې به د اسلامي نظام پرمخ وړلو لپاره د اسلامي هیوادونو او همکاریو سازمان د استازو لیدلورو او وړاندیزونو نه ګټه واخلي. راځم د دغه سازمان اغیز پر اسلامي امارت باندې ستاسې په نظر څومره دی؟ اسلامي همکاریو سازمان د اسلامي امارات بیا ځلې واکمنېدو راهیسې په لومړیو کې ډېره غټه غونډه هم ترسره کړه، ولې په داسې حال کې چې د اسلامي امارات استازي ته او د دې ترڅنګ اسلامي امارت ته هغسې چې اړتیا وه، تمې او اړتیا وه، هغسې لاسته راوړنې نه درلودې. اغیزې څومره دی په افغانستان باندې او په اوسني حکومت باندې د دغه سازمان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې. لومړی خو دا ډېر ښه خبر ده چې امارت اسلامي په لومړي ځل دا خبره کړې چې دوی به د نړۍ خبرو ته هم غوږ نیسي او د دې سازمان خبره په سپارښتنې به هم اوري. سره له دې چې اغېزې دومره زیاتې پخوا هم نه وي او داسې کومه ښه پایله هم نه لرله چې دوی ته څومره مشورې ورکړې وې، اورېدل شوې هم نه وې. خو اوس که خپله اسلامي امارت وغواړي د خپلو ملګرو یا د هغو سازمانونو غواړي دوی ته نیکې مشورې ورکړي او دوی ته هغه لارې ور وښیي چې د دوی په ګټه دي او د نړۍ په ګټه دي او د اسلامي نړۍ په ګټه دي. که دا مشورې دوی واوري ته ښکاره خبره ده چې په دې به ټول ولس خوشحاله سي او نړۍ به هم خوشحاله سي او دوی سره به خبرې پیل کړي. یعنې اغېزې کله موږ راځو د اغېزې خبره کوو، هغه ټول هغه ته اسلامي امارت ته تړاو لري، ځکه مخکې له دې اسلامي امارت هېڅ چا ته غوږ نه نیو او خپل ولس ته یې غوږ نه نیو. نو اوس که دوی دغه حرکت پکې را پیدا سي، دغه نرمښت پکې را پیدا سي او دوی وخت خلکو ته، نو انشاءالله تعالی د دې کار به هم پسې او ولس به هم ورڅخه خوشحاله سي. ډېره زیاته مننه کوم. بېرته درګرځم افغان صاحب. هوتکي صاحب، تاسې هم په همدې نظر یاست چې بالاخره د اسلامي امارت په کړنو کې د دوی په حکومتولۍ کې د دغه سازمان د وړاندیزونو له امله نرمښت رامنځته سي او بالاخره یو تعامل رامنځته سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسې او نورو دوستانو په اجازه، واقعا د دا خبر په اورېدلو سره زه هم ډېر خوشحاله شوم چې د افغانستان اسلامي امارت دې ته پام شو چې دی د اسلامي هیوادونو یا د اسلامي همکارۍ د سازمان سره په یو تعامل کې راغلي دي، ځکه اسلامي همکارۍ سازمان د ټولو اسلامي هیوادونو دی او په دې کې د نړۍ ټول اسلامي هیوادونه داخل دي او یو د بل همکاري سره کوي. نو دا ډېر ښه ځای دی. د دې څخه معلومیږي چې واقعا د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه شو چې دوی باید د خپل سیاست کې یو څه نرمښت راوړي، د نړۍ اسلامي هیوادونو یا د نورو هیوادونو خبرو ته غوږ ونیسي او د هغو د تجربو څخه استفاده وکړي. یوه مسله چې بله یادونه شوې ده هوتکي صاحب، اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یادونه کړې ده چې دوی به د نړۍ اندېښنو ته هم رسېدنه وکړي. څه فکر کوئ موخه له دغو څرګندونو څخه څه شی ده؟ کومو اندېښنو ته رسېدنه؟ خو فکر کوم چې دلته به هم د هغه د ښوونځي مسله هم به د کار مسله او هم نور ځینې مسایل دي چې ممکن دوی په دولت کې ځینې نور کسان هم را داخل کړي چې هغه د حمل غوښتنې دي د همسایه هیوادو د نړۍ د هیوادو. دغه فکر کوم چې دغه اسلامي امارت دې ته متوجه شو چې اوس داسې په انزوا کې پاتې کېدل د افغانانو په ګټه نه ده، په اقتصادي لحاظ او په نورو تعلیمي لحاظ. نو دا ډېره ښه خبره ده چې د هغه د نړۍ اندېښنې چې مخکې ویل چې په دغه هکله دي هغه هم د منځه ځي. ممکن نور غربي هیوادونه هم دوی سره تعامل وکړي، حتی د رسمیت پېژندلې مسله رامنځته سي، ځکه هغه مسله عمومي چې وه هغه دغه د دوحې د کنفرانس چې باید د افغانستان څخه په یو خارجي هیواد باندې یو حمله ونه سي، تجاوز ونه سي یا نور کسان هلته ونه سي. دا خو د اسلامي امارت زه فکر کوم چې په ډېره ټینګه سره دی پر دې وعده باندې وفا کړې ده او دا د نړۍ لپاره ډېره مهمه ده. نړۍ هم په دې اوس پوه شوې ده چې په افغانستان کې اوسنی امنیت هم د نړۍ په ګټه دی، هم د همسایه هیوادو په ګټه دی، هم د خپل د افغانستان په ګټه دی. نو اوس دا نور ګامونه راپورته کوي چې دغه ګامونه یې دا دي چې تاسې نن په خبرونو کې نشر کړل چې د اسلامي همکارۍ سازمان
او د افغانستان اوسنی دولت مشرانو د کتنې سره کړی دي، تبادل نظر سره کړی دي، او افغانستان اعلان وکړي چې موږ حاضر یو چې د اسلامي همکارۍ سازمان او مشورو ته او د دې نصيحتونو ته یا هغه تجربو ته موږ غوږ ونیسو او د هغه څخه ګټه واخلو. دا ډېر ښه خبره ده که دا کار په رښتیا او دا کار وشي. زه فکر کوم چې ډېر زیات ستونزې به حل شي. مننه هوتکی صاحب، بیرته درګرځم. افغان صاحب، دغو اندېښنو ته د رسېدنې په لړ کې به څه فکر کوئ د افغانانو کومې ستونزې لا هم حل شي؟ اندېښنې دا موجودې وي چې که د نړیوالو غوښتنو ته نه، حد اقل په کور دننه د ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي، یو ځل بیا ولس ګوښه پرېښودل کېږي، یو ځل بیا ویل کېږي چې د نړۍ اندېښنو ته به رسېدنه کېږي. څه فکر کوئ ولې دغه اندېښنو ته د ولس د اندېښنو نوم نه ورکول کېږي؟ نړۍ دلته یوازې د ښوونځیو، د پوهنتونونو او د خپل امنیت اندېښنې نه لري. فکر نه کوئ دوی خپل اهداف لټوي؟ کله چې د دوی اندېښنو ته موږ رسېدنه وکړو، د ملت اندېښنې یو ځل بیا موږ نه پاتې کېږي. ډېره ښه پوښتنه مطرح کړه. لومړی خو پکار ده چې د ولس غوښتنو ته کېښودل شي او د ولس غوښتنې ومنل شي. خو چې موږ د نړیوالو غوښتنو ته چې اوس ګورو، د ولس غوښتنې سره ډېر تفاوت نه لري. نړۍ هم اوس پام افغانستان ته دی چې په افغانستان کې څه تیریږي او افغانان سره څه کیږي، آیا د بشر حقوق نقض کیږي. موږ پرون د بریتانیې پارلمان غړو سره ناسته راغله په لندن کې، په همدغه مسلې باندې بحث وکړو. د دوی اندېښنه هم دغه وه چې د ښځو حقوق بالخصوص نقض کیږي. ځینو افغانو میرمنو دا خبره هلته پورته کړه. نو کله چې د نړۍ غوښتنې ومنل شي، په دې کې د افغان ولس غوښتنې هم منل کیږي. نو له دې کبله دوی ته هر مثبت قدم پورته کوي، هغه د ولس په ګټه ده. نو هیله ده چې دغو باندې خپلو خبرو باندې دوی ودرېږي، ځکه چې دوه کاله شو چې موږ او ولس او نړۍ چیغې وهي چې ځینو شیان چې تاسو کوئ هغه د تاسو په ګټه هم نه دي، د ولس په ګټه هم نه دي، د نړۍ په ګټه هم نه دي، خو دوی هېڅ غوږ نه خوځاوه. نو کله چې اوس یې وخوځوي. تر دې نرمښت د مخه د اسلامي امارت د ډېریو چارواکو په څرګندونو کې په ځلونو دا یادونه سوې چې نړۍ ته د افغانستان ښوونځي مطرح نه دي، دوی ته د افغانستان پوهنتونونه هم مطرح نه دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان نه نړیوالو هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته هېڅ ګواښ هم نسته. دغه اندېښنې چې دوی څرګندوي دا یوه پلمه ده. د دې تر شا نور اهداف لري. د بېلګې په توګه د ټولګډونو حکومت چې نړۍ ترې بل تعریف لري، که ورځو د اندېښنو حلولو په باب دا هغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه د نړۍ او د افغان ملت سره یو څه ورته والی لري، فکر نه کوئ یوازې د پلمې په توګه د اسلامي امارت پر وړاندې کارول کیږي؟ کېدای شي ځینې هېوادونه پلمه ولري، خو په عموم کې دا پلمه نه ده. نړۍ پام افغانستان ته ده. نړۍ اوس افغانستان سره بشري مرستې کوي. نړۍ باندې د افغانستان نیغ په نیغه تاثیر پرېوځي. د بشري مرستو په تړاو تازه موږ راپور دا درلود چې د اسلامي امارت لاسوهنې له کبله ډېری بنسټونه دې ته اړ سوي چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې یا کمې کړي او یا هم ودروي. کوم دي بشري مرستې؟ په همدغه تړاو موږ په عین وخت کې یو خواته چې موږ تاسو افغان ولس بالخصوص په هغه باندې غږ کوو، په حکومت باندې غږ کوو چې دوی د ولس واوري، همدغه ډول په نړیوالې ټولنې غږ کوو. همدغه زموږ یوه غوښتنه وه پرون زموږ خپله په یو کې د بریتانیې د پارلمان نه چې بشري حقوق باید سیاسي نه کړي، بشري مرستې باید دوام ورکړي. ولې کمې کړي دي؟ صحیح ده چې دا نظام به د دوی د خوښې نه وي، خو ولس خو هلته اړتیا لري. د افغان ولس سره باید هر حالت کې مرسته وشي. نو بشري مرستې سره لري چې نړۍ کمې کړي دي، سیاسي کړي دي په ځینو وختونو کې، خو په عین وخت کې محدوده مرستې ساتلي، ځکه چې هلته اسلامي امارت ځینې بندیزونه د دوی په ښځینه کارکوونکو باندې ولګول. هماغه د دې باعث و چې مرستې کمې شي. او افغانستان لا هم د نړۍ لپاره په لومړیتوب کې دی. سره له دې چې اوس اکثره توجه یوکراین ته ده، خو افغانستان له پامه نه ده غورځول شوی، ځکه چې دوی پوهېږي که افغانستان هېر کړل شي تاثیر پر نورې نړۍ باندې
پریوزي او دوی افغانستان نشي راوړی په هیڅ صورت کې باید خپل مرستې هم جاري وساتي او دغه اوسني نظام سره هم باید تعامل وکړي تر څو دا نظام سمه باندې روان سي او د افغانانو د حقوق ورکړي د ټولو د ښځینه چې نیمه برخه د افغانستان د حقوق ورکړي او د افغان حقوق نقض نه کړل سي. مننه افغان صاحب، بیرته درګرځم تاسو ته افغان صاحب. هوتکی صاحب یادونه وسوه چې لا هم افغانستان هغه هیواد دی چې د نړۍ دپاره که لومړیتوب نه لري ولې یو مطرح هیواد دی چې باید په اړه خبرې وسي، بحث وسي، ځکه چې که هیر کړلی سي تر ډیره نړۍ ته هم تاوان پیښېدلی سي. که واقعا دغسې یوه مسله وي تیرو 2 کلونو کې د افغانانو کوم درد دوا سوی چې د دغه پاملرنې له امله دی بالاخره دوی ته یو څه رسېدلي وي، د دوی کوم درد پرې دوا سوی وي؟ خبره دا ده که چیرې مشکل په دې کې دی چې د افغانستان اسلامي امارت هم هغه څه چې نړۍ غواړي یا همسایه هېوادونه یې غواړي یت هم ډېره پاملرنه نه ده کړې او اوس د لومړي ځل لپاره حتی د اسلامي هېوادو غوښتنو ته دا د لومړي ځل لپاره موږ اورو چې د اسلامي نړۍ غواړي چې د افغانستان د حکومت سره تعامل وکړي او د دې او حکومت دې حاضر شوی دی چې د دې مشورو ته غوږ ونیسي او د دې تجربو څخه ګټه واخلي. نړۍ د افغانستان سره ده ځکه چې 20 کاله نړۍ په افغانستان کې وه، هغه مطرح هېوادونه وه، د دې لپاره راغلي وه چې هر څه هدف چې وو خو القاعده او نور دا شیان وه هغه دوی وایي موږ ترسره کړله، ولې دوی وعده کړې وه چې موږ به افغانستان جوړوو، افغانستان به آبادوو، ځکه د 20 کالو په جنګ کې افغانستان خراب شو. نو دغه بیا دوی خو نړۍ ته مسؤلیت لري او خپل هېوادو ته مسؤلیت لري. دوی څه پوښتنه کوي چې تاسو دواړه افغانستان ته په زرګونو انسانانو ووژل یا ووژل شول، په میلیاردو پیسې مصرف شولې، د دې نتیجه چې شوله او تاسو بیرته رالاست. زه فکر کوم چې یعنی دا اوسنی حالت چې هم دی په دې کې د نړۍ لاس لري، امریکا لاس لري چې دغه حالت به کړی وي. دا به خپله 40 میلیونه ډالر چې دی افغانستان ته رالېږي د هره میاشت، دا خپله د افغانستان مرکزي بانک ته دا خپله داسې دي چې د دې اقتصاد ساتي. ما ولیدل چې دا دی د ډالر قیمت ښکته راغلی دی. دا خپله که دا چیرې په دغه پیسې نه وای، دغه بانک ته دغه پیسې نه راتللی، په افغانستان کې به بیخي انفلاسیون راغلی وي، د افغانستان دولت به د ډېرو مشکلات سره مخامخ وي. دا خپله دغه معنا لري چې یعنې دا خپله غیر مستقیم یو کومک دی د دولت سره او هم د خلکو سره چې دا اقتصاد په دغه حالت ساتي او جز حکومت یې ډېرې ګټې اخلي. دا باید موږ ونه باسو. بالاخره اوس د اسلامي امارت تګلاره څه ډول ارزوئ؟ دوی په کومه روان دي چې بالاخره اسلامي امارت خپلې حکومتولۍ ته او د دې ترڅنګ ولس ته هم ضرر ونه رسیږي؟ دا دې زه وینو چې د عرض په چلېدو سره نوي تغییرات او تبدیلات راځي. دا وروستۍ خبره چې دا نن وسوله دا ډېره مهمه خبره ده. پخوا خو دوی د اسلامي هېوادو خبرو ته هم غوږ نه نیوي، څه چې دوی غوښتل هغه یې کوله. ولې نن دوی په دې پوه شول چې باید د نړۍ سره یو تعامل وکړو، بخصوصا د اسلامي هېوادونو سره. او دا د بهرني سیاست کې هم ګورو چې هلته په چلېدو سره ځینې تړونونه کېږي، سفرونه کېږي، هم د دوی راځي هم موږ راځو. دا اوس د په کندهار کې 400 بستریزه روغتون جوړېږي. دا هم کوچنۍ خبرې نه دي، دا خبرونه چې په دې یعنې دولت په بریالیتوبونه دي. بیخي دولت د سقوط په حالت کې نه دی، یعنې مخ پر دغه روان دی، پر انکشاف روان دی. او اوس تحلیل دا هم نه دی هوتکي صاحب چې حکومت د سقوط په لور روان اوسي، ولې هغه نیمګړتیاوې چې اړتیا ده د حکومتولۍ د جوړښت او یا هم د حکومتولۍ د پایښت دپاره ضروري دي، په هغو ټکو باندې باید تم سو. هیڅ ولس نه غواړي، هیڅ افغان دا نه غواړي چې یو ځل بیا د سقوط طرف ته موږ لاړ سو، حکومت مو د له منځه لاړ سي. هدف موخه دلته دا ده چې هغو ټکو باندې باید تم سو چې نیمګړتیاوې دي. بالکل خو نیمګړتیاوې لرو، نیمګړتیاوې ډېر لرو. اول دغه د نجونو ښوونځي د نړۍ تشویش دغه دی په هره معنا چې دی، دا د نړۍ دغه تشویش د افغانانو تشویش هم دی، زما هم دی، ستا هم دی. دغه د ښځو بېکاره کول، د دې دپاره کار نه ورکول، دا هم یوه غټه خبره ده. دوی بېچارهګانې خو اکثره کونډې دي، رنډې دي، دا باید د دې غم هم وخوړل شي. ولې دغه مسله فکر کوئ چې حل کېدونکې ده؟ تازه د کانکور د ازموینو پایلې اعلانېږي، 3 پرله پسې هلکان اول نمره، دویم او دریم، ولې افغان نجونې اصلا پکې سهم نه لري؟ د هغوی ناهیلي، د هغوی راتلونکی بالاخره څه فکر کوئ؟ آیا یو څه روښانه راتلونکی به ولري؟
دا زه ډېره مشکله بولم په دې بولم چې زه داسې فکر کوم چې دا ممکن په دغه دولت په رهبري کې داسې یوه فکر وي چې هغه د مکتبو طرفدار د نجونو یوه نه وي دوی دغه فیصله نشي کولی چې که چېرې دا فیصله کوي یوه خوا تایید کړي او بله خوا یې رد کړي داسې یو بې اتفاقي رانیسي دا په رهبرانو کې دغسې یو مسله ده زه ډېر به کوښښ وکړي چې ډېر چینې سره ووي یو خوا راضي کړي چې څو چې دواړې خواوې په موافقه سره دغه دا داسې هڅه وایم زه داسې حکم نه کوم چې داسې دی باید بل مشکل زه فکر نه کوم چې داسې یو بل غټه مسله دي حتما څو کسان په یو خواته دي څو کسان بلې خواته دی په منځ کې نه سره جوړیږي مننه کوم مننه هوتکی صاحب افغان صاحب تاسو هم په همدې باور یاست چې بالاخره د افغان جونو سرنوشت باندې دلته دوه نظره موجود دي د اسلامي امارت په حکومتولۍ کې او د دې ترڅنګ یوه ستونزمنه مسله ده چې بالاخره دغه مسله دې حل کړلی سي هو زه ښاغلي هوتکي صاحب سره په دې برخه کې متفق یم ځکه چې د اسلامي امارت اکثره غړي دا غواړي چې جنکیو ښوونځي پرانیستل سي ځکه دوی خپله هم خویندې لري هم لورګانې لري او د ځینو یې بهر یعنې خارج هېوادونو کې اوس هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو ډېره یوه محدوده علاقه په دوی منځ کې ده چې هغه د علم او رڼا مخالفه ده حتی داسې ویل کېږي چې تر 40 کسو پورې لوړپوړي مشران مشر ته ورغلي وو چې که تاسو د ښوونځي د نجونو نه پرانیزئ نو دوی به خپلو دندو نه استعفا ورکړي چې نه ومنل شوې نو یعنې دا ښکاري چې دوی کې ډېری روښانه شته او هغه د علم پلویان دي او اسلامي امارت هم مجبوره ده داسې نشي کېدی چې ته دا نیمه برخه د هېواد له علم نه لرې وساتې بالاخره خلک په تنګ راځي غږ یې راجګېږي صحیح ده چې ته به یې غږونه خفه کړې خو تر څه وخته به یې خفه کوې نه یې شي بندولی د دوی خولې لارې خوا نه به غږ پورته کېږي او که سړکو ته به راوځي بالاخره سړي هم ورسره یو ځای کېږي خویندو سره دا ورونه هم راوځي سړکونو ته مظاهرې به وکړي او بالاخره دې نه دا هم نتیجه ونه کړي نو بیا دې نه بدې پایلې مننه کوم افغان صاحب ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو درنو مېلمنو چې خپرونه کې ملتیا راسره وکړه کور ودان